سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. په لومړي سر خو ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. افغان کرکټ ملي لوبډلې وکولی شوله چې سریلانکا ته د 3 نړیوالې شل په وروستیو لوبه کې ستره ماته ورکړي. په دغه لوبه کې افغان لوبډلمشر ابراهیم ځدراڼ یو ځل بیا د لوبې ټاس وګټي چې پخپله یې د بیټینګ پرېکړه وکړله چې ډېره خوندوره په زړه پورې توپوهنه یې وکړه. افغان لوبډلې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 209 منډې جوړې کړلې. په نن لوبه کې دواړو لوبډلو ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله چې په دواړو لوبډلو کې څلور بدلونونه راغلي وو. افغان لوبډلې کې وفادار مومند، اسحاق رحیمي، فرید احمد ملک، شرف الدین اشرف راغلي وو چې شرف الدین اشرف د لوبې پر مهال باندې خوټ شو، پر ځای باندې قیس احمد راغلی. داسې د افغان لوبډلې په ګټه په توپوهنه کې رحمان الله ګربز 70 منډې جوړ کړلې، حضرت الله زازي 45 منډې جوړ کړلې، عظمت الله عمرزي 13 منډې جوړ کړلې، داسې محمد نبي 14 منډې جوړ کړلې، اسحاق رحیمي 43 منډې جوړ کړلې. د 210 منډو هدف په تعقیب کې سریلانکا لوبډلې هم ډېره خوندوره په زړه پورې توپوهنه وکړله چې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره په 10 اورونو کې 206 منډې جوړ کړلې چې په 3 منډو باندې دغه لوبه وبایلله. په دغه لوبه کې افغان توپ اچوونکو ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړله. په خاصه توګه محمد نبي اساخیل به په 4 اورونو کې 15 منډې ورکړلې، 2 مهمې ویکټې واخیستلې. داسې نور احمد لکنوالو، قیس احمد، فرید احمد ملک به یوه ویکټه واخیستله او داسې عظمت الله عمرزی، کریم جنت او وفادار مومند بیا کوم لوبغاړي ونه سوځوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې په 3مه شل لوبه کې ډېره خوندوره په زړه پورې زبردسته لوبډله انتخاب کړې وه چې ډېرو ځوانانو ته یې چانس ورکړی و او خپل ځان یې ثابته کړی. دغه لوبه یې هم وګټله. نو که په هغه نورو 2 لوبو کې هم ځوانانو ته چانس ورکول سوی وی نو انشاءالله دغه سیریز به افغانستان هم ګټلی وای، خو خیر دی په نورو لوبو کې د ځوانانو ته چانس ورکړي، انشاءالله ډېره ښه پیله به ولري. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ دغه لوبلړۍ پای ته ورسېدله چې په دغه لوبلړۍ کې یوه ټېسټ لوبه وه، 3 ورځنۍ او 3 شل لوبې وې چې لومړۍ ټېسټ لوبه سریلانکا وګټله، داسې 3 ورځنۍ لوبې هم سریلانکا وګټلې، 2 شل لوبې هم سریلانکا وګټلې. خو په آخري شل لوبه کې افغانستان لوبډلې بریا خپله کړله. افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د دغه میاشتې پر 28مه د آیرلینډ سره لوبلړۍ ترسره کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلینډ سره هم یوه ټېسټ 3 ورځنۍ 3 شل لوبلړۍ لري. باید په دغه لوبه کې هم ځوانانو ته چانس ورکول سي او د 2024 شل نړیوال جام لپاره به یو نوي ځوانان پیدا سي او شل نړیوال جام کې به ډېره ښه پیله ولري. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل د سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.